حاضر دی پروګرام زما وطن سره نن د روخان کې د پروګرام آغاز یو ځل بیا کوم او نن راغلی وادي چترال نو انشاءالله ماموریت سیټ انشاءالله اراده ده هلته به ځو او نور داسې کم ویو پوینټ دي هغه به تاسو ته ښوو. کلاش د چترال نه د 35 کیلومتر په فاصله باندې یو انتهایی ښایسته وادي ده. د دې ځای باشندو ته کلاشي یا کافر هم ویل کېږي. د دې وجې نه دې ځای ته کافرستان هم ویل کېږي. د کلاشو امتیازي خصوصیت دا دی چې دوی په خپل تهذیب او ثقافت کې حتی تر دې چې خپل لباس کې دوی په 2000 کاله کې هم څه بدلون نه دی راوستی. د کلاش مطلب تور کپړې اغوستونکي او د حسیناو مسکن دی. خو د ستانو د لارې د خرابوالي په وجه باندې په لاره کې ډېر مشکلات هم راځي. ځان سره به صحیح ګاډي هم راولئ. کلاشیان په کال کې 3 میلې مناوي چې اوله میله په 4 او 5 مئی باندې مناوي. دویمه میله د دیو اچل ده کوم چې د جوارو او غنمو د فصل په کټای په خوشحالۍ کې مناويږي او دا په جولای کې کیږي چې په دې کې خلک خوشحالیانې مناوي او ډانسونه او غړاګانې پکې کیږي. دا تاسو کتلی شئ دا وګورئ په دیوالونو کې دا کوم پټې مسافر چبي ته څو ده دا لرګی دی دا لرګی لګېدلی او دیار لرګی دی دا ټول لرګی لګېدلی ټول دیار لرګی لګېدلی او د کال له ټولو نه اخري تهوار او میله چاو ماوس دی کوم چې د دسمبر په اخره کې مناویږي چې مقصد یې د نوي کال پر راتګ باندې د خوشحالیانو اظهار کول دي. دوستانو موږ د دې ځای په یو مقامي هوټل کې شپه سبا کړه او دا د کلاشو عجایبګر دی. دې میوزیم ته به موږ ننوځو او په دې کې به قسم قسم څیزونه وینو د دې ثقافت د دې کلچر او د دې پخواني څیزونه. ملګرو موږ اخر ماموریت ته راورسېدو. دا ښکاري دا میوزیم دی او په دې کې مختلف قسم څیزونه دننه پراته دي کوم چې به روزمره د خلکو استعمالول. موږ به دننه ویډیو جوړه کړې تاسو هم ښودلی خو دننه ویډیو الاؤډ نه ده نو دا شیونه موږ ته د بار نه کله صداقت کړه. دلته موږ رالو او کوشش کوو چې تاسو ته د دې قبرستان د کلچر باره کې څه نه څه معلومات درکړو. میوزیم چې دی دا په 2002 کې د آغاز شوی او دا وجود کې راغی او په دې کې مختلف قسم څیزونه موږ دننه وکتل چې دا پخوانۍ زمانې هغه دغه وو او دا روزانه خلکو استعمالول او د دې چې کوم ټوټل تاریخ دی دا 2000 کاله مخکینی تاریخ دی. کلاش چې کوم دغه خصوصي هغه دی نو دا دلته 3000 کسان به ځان ویل کېږي چې دا دلته اوسېږي. ملګرو دا موږ د ډېر کوزه نه رالو بره دې اخري ځای کې دا د یو عبادتګاه ده. موږ به ورځو دا ځای هم تاسو ته ښایو چې دې څنګه طریقه باندې څنګه عبادتګاه ده. نو ملګرو بالاخره موږ دې ته راورسېدو او دا کیمرې ته وښیه دا د یو عبادتګاه ده او دلته لاس چوتئ او دعا کوي بس دا د یو عبادت دی بس دا د یو مونځ دی او دا د یو هر څه دی. دوستانو دا ټوټل 3 کلی د کلاشو برادری دي او د دې نه بره اخري کلی بیا د مسلمانانو دي او د هغې نه بره بیا د افغانستان سره بارډر کوم چې نورستان علاقې دي دا لګېدلي دي. نو دوستانو موږ 2 ورځې پس واپسې وکړه او بله ورځ به بیا د یو بل ولاګ سره جېږو چې چېرته مې ښه د آباد اوسئ بریالي اوسئ د الله په امان.